پاکستان توکمه کاناډایي او د مومبای د بریدونو یو تورن کس د امریکا لخوا هند ته وسپارل شو. او وروستی خبره ده چې اقتصادي نندرې لا هم دوام لري. چین د امریکا پر وارداتي توکو خپلې تعرفې له 4.7% 1.25% ته لوړې کړې. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمه خبرونو ته. د هندوستان د ترهګرۍ ضد اداره وایي چې له څو کالونو اوږدو منظمو او ګډو هڅو وروسته یې د مومبای د 2008 کال برید کې ښکېل کاسه ترلاسه کړ. وړاندې تر دې د امریکا سترې محکمې هند ته د پاکستاني توکمه کاناډایي رانه د سپارلو غوښتنه رد کړې وه، خو هندوستان بیا هم د دغه کس غوښتنه کوله. د هندوستان د کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي چې د امریکا لخوا هند ته د رانه سپارل د لومړي وزیر نریندرا مودي د حکومت د ډیپلوماسۍ یوه لویه بریا ده. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلې، دا د هندوستان د حکومت مسؤلیت دی چې ټول هغه کسان بیرته رابلي چې هندوستان او د هندوستان خلک یې سوا استفاده کړي دي. هندوستان د 2020 کال په جون میاشت کې د رانه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو د هندوستان دغه غوښتنه د روان کال د فبرورۍ په میاشت کې په واشنګټن کې د مودي او ټرمپ د یو ګډ کانفرنس په ترڅ کې د ټرمپ لخوا ومنل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامي بروس وایي امریکا له اوږدې مودې راهیسې د هندوستان د هڅو ملاتړ کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د دغو بریدونو مسؤلین عدالت ته راوکاږل شي. نوموړی رانه د دوی هند په واک کې دی او موږ په دې حالت ډېر ویاړ کوو. رانه د لشکر طیبه سره د ملاتړ په تور په 2013 کال کې په امریکا کې په 14 کاله بند محکوم شوی و. هندوستان د پاکستان لشکر طیبه ډله په دغه هیواد کې د 2008 کال د بریدونو مسؤله بولي او پر سوداګر رانه تور دی چې په دغه بریدونو کې مرسته کړې وه. د 2008 کال په نومبر میاشت کې لاسو وسلوالو د هندوستان په مومبای ښار په بېلابېلو ځایونو کې بریدونه وکړل او په پایله کې 166 کسان ووژل شول. او وروستی خبر دا چې اقتصادي نندرې دوام لري. چین د امریکا پر وارداتي توکو خپلې تعرفې له 4.7% 1.25% ته لوړې کړې. د چین د دولتي شورا د تعرفې کمیسیون د امریکا پر وارداتو خپل غچ اخیستونکي تعرفې له 4.7% 1.25% ته پورته کړي دي. چین دا اقدام د امریکا د ولسمشر ټرمپ د هغې پریکړې په غبرګون کې وکړ چې د چینایي توکو پر وړاندې تعرفې 1.45% ته لوړې کړې. رویټرز خبري اژانس د اقتصادي کارپوهانو په حواله وایي چې دا کار د سوداګرۍ جګړې شدت زیاتوي او د چین نړیوال ځنځیري تامین د ګډوډیو ګواښ پېښوي. په ورته مهال د امریکا او چین د سوداګریزو ناندریو په پراخېدو سره د ونډو په نړیوال مارکیټ کې د اروپا ونډې مخ په ښکته روانې شوې دي.